بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت مو بخیر. زه سراج الدین پټان یم او تاسو ته ژور لیدونو خپرونه ګورئ. قدرمن لیدونکو، د پخواني حکومت د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي په مشرۍ چې کوم پلاوی پاکستان ته تللی و، پاکستاني چارواکو ورته ویلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پخوانی حکومت ونډوال یا د سولې د اجرایه شورا مشر ډاکټر عبدالله د په خپل حکومت کې ځای کړي یا د په حکومت کې ونډه ورکړي. په دې څه باندې تقریبا نړیواله ټولنه هم ټینګار لري چې طالبان د یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، خو د دغه ټول شموله حکومت تعریف نه وړاندې کوي چې ټول شموله حکومت یعنې څنګه حکومت او چا چاته پکې ونډه ورکړل شي. عام ولس او افغانان د ځینو هغو پخوانیو چارواکو چې فساد کړی او یا هم ولس ترې ښه خاطره نه لري په حکومت کې د راوستو سخت مخالف دي. خو آیا پخوانی ولسمشر یا هم ډاکټر عبدالله او یا هم د حزب اسلامي امیر انجینیر ګلبدین حکمتیار د دې مستحق دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې دي ونډه ورکړل شي او یا هم که چیرته دوی ته ونډه ورکوي د دوی په راوستو سره د طالبانو حکومت څومره د ټول شموله حکومت رنګ او بڼه خپلوي او یا هم د دوی په راوستلو سره څومره کیدی شي چې په اصطلاح طالبان د خپل حکومت یا دولت لپاره ملي مشروعیت را خپل کی او یا هم د نړیوالې ټولنې قناعت را خپل کی. په ټوله کې د همدې پوښتنو د ځوابولو او د همدې موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو ښاغلی ډاکټر معین څمکنی د حق او عدالت ګوند مشر او د جنوبي قومونو د یووالي شورا مشر، ښاغلی عبدالهادي وزیری قومي مشر او د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو میلمنو ښه راغلاست، ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب، بس له تاسې پیلوو. لومړی څه فکر کوئ دا خبره څومره ریښتیا ده یا څومره ممکن به وي چې پاکستان دې په دې ټینګار وکړي چې ډاکټر عبدالله او حامد کرزي ته دې طالبان په خپل حکومت کې ځای ورکړي یا دې ونډه ورکړي؟ مننه د لوی بخښونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته او ښاغلي وزیري صاحب ته ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. اصلا اول باید سړی په دې باندې فکر وکړي چې د پخوانی د کورنیو چارو وزیر څومره لاسرسی لري داسې مسایلو ته چې بیا په دې باندې دای بحث ولري چې دا خلک یې تنه غوښتنه یې تنه کړې ده چې دا خلک په حکومت کې د سره ونسي. اصلا که فکر وکړو موږ به یو دوه شیونه راواخلو نمونه نشته خروار ده. په مسکو کې چې کله مسکو فرمټ جوړو په هغه کې ستانکزي صاحب کرزي ته ډېرې مخامخ خبرې وکړې چې هغه د خلکو د زړه خبرې وي او کرزي صاحب هڅه ونه شوه کولی چې وجداناً په دې باندې عکس العمل وښیي. اوس په د تیر کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزیر هم درې شخصیتونه چې هغه کې ښاغلی کرزی صاحب او ښاغلی عبدالله او ښاغلی مسلمیار پکې وو، هغوی ډېر لوی خاینینو په شکل ورته خطاب وکړو، خو ویې ویل چې اوس عفه شوې ده او که د عفه نه وی نو دوی به زما فکر هغه سخته جزا به یې ورکړې وه چې بله جزا به نه وه ورته. دا چې د پاکستان مسله ده چې پاکستان هیواد به دا کار وکړي، زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان درسته اوس په دوی باندې به زیات فشار وي له هر نقطې نظره، هم د سیاسي و اقتصادي و اجتماعي چې تر اوسه پورې دوی ځای ځایګی په ټولنه کې نه دی نیولی، خو دوی به دومره په لوړه کچه د چا غوښتنو ته غوږ ونه نیسي چې هغه د یو څو کسان دلته حکومت ته راشي. بیا هم که فرضاً دا کار شوی وي نو دا به د ولس سره به د طالبانو په ښکاره یو ټکر وي که یغو تیرو څیرو ته بیا په حکومت کې ځای ورکړي. اوس دلته یوه ډېره مهمه موضوع ده، دغه
تعریف د ټول شموله نشته. ډاکټر صاحب په ډېرې بخښنې سره د ټول شموله حکومت تعریف ته به راشو. لومړی راځئ په دې باندې بحث وکړو چې پاکستان څه اړتیا لري چې پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی او عبدالله د طالبان په حکومت کې ځای کړي یا د دوی ته ځای او موقف او منصب ورکړي. پاکستان هیواد اوس داسې یو رول بازي کوي چې نړۍ ته وښیي چې طالبان د موږ د اغیز لاندې دي. په تیر کې هم امریکې دا کار وکړو چې هر وخت به چې طالبانو سره ستونزه په خبرو کې راغله په هغه وخت کې چې دوی په مذاکراتو کې وو نو بیا به پاکستان ته سفر وکړو. د پاکستان حکومت به ورته ډاډ ورکړو چې موږ د طالبانو سره ګرچې اغیز نه پرې لرو خو بیا هم کوښښ کوو چې تاسو غوښتنې ته رامات کړو، تشویق یې کړو. نو هماغه دستور لا تر اوسه پورې پاتې دی په دې کې چې پاکستان هیواد غواړي چې نړۍ ته وښیي چې پاکستان زما د افغانستان زما تر اغیز لاندې دی. نو هره موضوع مشوره چې وي باید د موږ سره مطرح شي. فرض که کوم کومکونه وي د موږ د چینل له لارې د مخ ته لاړ شي او که په ملګرو ملتونو موسسه کې د چوکۍ وي هغه چوکۍ باید نه وي، هغه خبرونه د موږ له ادرسه باید ورسره وشي. په تیر کې هم پاکستان ته یو رول ورکړل شوی و ترویکا جامع پاکستان. دا جامع پاکستان دا په دې معنی چې حد اقل په بعضو مسایلو کې دا غوښتنه شول چې پاکستان د خبرو اترو مذاکراتو ته راوغواړي او سلا مشوره ورسره وکړي. یعنې مطلق د لوی سیاسي جریان بحث نه وګرځولی. نو اوس هم خبره دا ده چې پاکستان هیواد که چیرې د دوی په خوښه باندې دلته کسان راشي په دې حکومت کې نو بیا به د طالبانو رژیم به تر سوال لاندې راشي. نو پاکستان فکر کوئ څه مطلب درلودلی شي د دې څیرې په راوستلو کې یا یو ځل بیا د دوی په اصطلاح دوی ته د امتیاز ورکولو په برخه کې پاکستان څه اړتیا لري؟ یعنې ښاغلی کرزی یا ښاغلی عبدالله د پاکستان لپاره څه کولی شي یا څه غواړي پاکستان د دوی د موقف ته رسولو نه؟ په تیر کې موږ شاهد دي چې د دوه ځلې د ولسمشر ډاکټر اشرف غني په مقابل کې او دوه ځلې د ښاغلي کرزي په مقابل کې ډاکټر عبدالله کاندید شوی و چې په هغه وخت کې هم په دوی باندې تورونه و چې په شکلو د اشکالو سره دوی د پاکستان د استخباراتو سره لاس لري تر څو چې دوی موخه دا وه چې په افغانستان کې یو مقتدر حکومت نه وي چې یعنې هغه بیا خپلو کارونو ته خلاص وي چې تر څو ډېر زیات کارونه وکړي چې هغه بیا خپله د پاکستان دپاره دوی ګواښ ګڼه. نو فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت کې د درز د رامنځته کولو لپاره د داسې څیرو د ځای په ځای کولو هڅه کیږي؟ نو خو وویل چې دوی که په دا هڅه کې وي نو دا به په دې معنی وي چې دوی به یوه بدیله ډله ولري. نو داسې ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې تیار درس شته او دوه ډېرې مهمې او مطرح ډلې دي چې په اصطلاح د طالبانو حکومت یې جوړ کړی، د حقاني ډله او هغې خواته د قندهار د لوی کندهار د ځینو څیرو یادونه کیږي او وایي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته او دغه واک او قدرت یا حکومت د دوی ترمنځ تقسیم شوی ده. نو که داسې څه وي بیا د نورو څیرو راوستلو ته پاکستان د دې هدف لپاره څه اړتیا لري؟ نو که تیر ته موږ ځیر شو په هغه وخت کې چې په پاکستان کې 7 تنظیمونه وو د یوه اسلام تر چتر لاندې، په ایران کې 8 تنظیمونه وو. نو د دې دپاره دا ټول ساتل چې په شکلو د اشکالو سره دوی یوه ستراتیژیک هدف ونه ټاکي په ګډه او هغه ته ونه رسیږي. نو بیا په صورت کې به دوی د دوی په مقابل کې ممکن د درېدو امکان به وای. صحیح. نو دوی دایما دا کوشش کوي، دا یوازې پاکستان نه دی، دا روسان هم په خلق دیموکراتیک ګوند چې کله حاکم په افغانستان کې د خلقیانو ډله یې ځان ته درلوده او د پرچمیانو سره یې ځان ته روابط ساتل، در حالی کې چې یو ګوند یوه اساسنامه یوه مرامنامه وه. دریم درجه هیوادونه د همداسو ډلو ټاپلو ښکار وي. دا اوس هم د طالبانو چې کوم اسلامي غورځنګ دی دا نسبت د یو د پخوانیو مجاهدینو له دور نه مضبوط بریښي، ځکه دلته دوی
په یوه چتر لاندې راغلي دي، یوه عنوان لاندې راغلي دي، نو دوی ځکه قوي دي. نو وبه غواړي چې په ایران هم دغسې هڅې وکړي، پاکستان هم وکړي، روسیه هم وکړي، امریکا هم وکړي چې دلته د خپلو خوښو یعنې هغه د اثر لاندې خلک چې د دوی په دایما په احسان وي او په دوی باندې اثر وي په راتلونکي اډانه کې ولري. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو بیا راوګرځم. وزیری صاحب، ښاغلی حامد کرزی، ښاغلی ګلبدین حکمتیار او ښاغلی عبدالله هغه ښاغلي دي چې کله طالبان کابل ته راننوتل دوی له کابله یا له افغانستانه ونه وتل، دوی دلته پاتې شول. یا دا چې موقع ورته مساعده نه شوه، یا دا چې تمه یې درلودله چې بالاخره طالبان به له دوی سره یو ګډ حکومت جوړ کړي، او یا هم دوی داسې فکر کاوه چې تقریبا تر ډیره د پخواني ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني سیاسي مخالفین ول، نو یو مشترکه وجه یې له طالبانو سره لرله. اساسا لومړی د تاسې په باور دا خبره څومره واقعیت درلودلی شي چې پاکستان دې وغواړي چې دا مشرانو ته د طالبان په حکومت کې ځای ورکړي؟ دویم دا چې د دوی څومره حق کیږي او څومره فکر کوئ چې طالبان د هغه د ټول شموله حکومت ترتیب یا تعریف ته ورسیږي که چېرته دوی ته ځای و ځایګی و موقف و منصب و څوکۍ ورکړي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. تر ټولو مخکې تاسو محترم او ډېر ګران او نازولی مېلمه څمکنی صاحب، تاسو د میډیا کارکوونکو او ډېرو مینهناکو لیدونکو دا زړه له کومې احترامونه وړاندې کوم. جناب محترم، گرچه پاکستان خو دا حق نه لري چې طالبانو ته داسې ویناوې وکړي یا داسې لارښوونې وکړي، ځکه چې دی مستقل هېواد او موږ مستقل هېواد یو. د دیدګاه د قانون د اساسي د نړۍ مثلا اوس موږ تر اوسه پورې نه د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې او نه مو د عربستان په کورنیو چارو کې او نه د تاجکستان او نه د روسیې، او دا حق هم څوک نه لري. که چېرته داسې وي چې یو نیک نظر او دا مطلب وي چې دا د افغانستان جنگ یا دغه اوسنی بحران چې دا ختم سي، د دې په خاطر که کومه مشوره ورکوي بیا صحیح ده. یو دویمه موضوع دا ده جناب محترم پټان صاحب، امیر المجاهدین جناب حکمتیار صاحب یا ډاکټر صاحب عبدالله یا جناب کرزی صاحب یا امثاله نور جهادي شخصیتونه، دا هغه څوک دي، هغه څیرې دي چې په ټول د انقلاب کې او مخکې له د انقلابه پیژندل شوي څیرې دي. که چېرته داسې وي چې موږ یو طرف ته فکر وکړو چې نن د طالبانو د حکومت په رسمیت ونه پیژندل او هلته د نړیوالو ګوتڅنډنه یا غبرګون، او له بلې خوا د موږ په خپل کور کې دغه حالات چې موږ تاسې اوس وینو د لوږې او د تندې موضوع ده، او بل طرف ته پټان صاحب هر هغه حزب سیاسي حزب چې هغه چېرته په کوم هېواد کې کامیابه سو نو داسې نشي کولی چې نور احزاب به له منځه وړي، ټول سیاسیون به وژني یا به جیل ته اچوي. نه، په مرور د زمان د هر څوک په خپل وخت سره له هر چا نه به کار اخیستل کېږي. دا خاوره مشترکه خاوره ده. طالبان دلته له یو غټ بحران سره امریکا مخامخ کړه، لیکن طالبانو ډېره هوښیاري وکړله چې ډېره دې بحران نه ډېر کامیابه پیاوړي ووته. دا و د کوم بحران؟ دا و چې امریکا چې کله د طالبانو راتګ افغانستان ته بالخصوص مرکز ته دی یې راپرېښوده چې کابل ته که چېرې طالبان ننوځي د بهرنیو هېوادو بالخصوص د اروپایانو دا هدف و چې موږ خو دلته 20 کاله جګړه کړې ده، خو په دې 20 کاله جګړه کې موږ برلاسې نه سو، خو پرېږدي چې طالبان هم بدنامه کړو. دا و چې دوی دا سوچ کړی و چې که چېرې دا توندره و طالبان داخل سي ښار د کابل ته، کېدی سي چې همدا طالبان به د حامد کرزي د ادارې منصوبین
یا اشرف غني د ادارې منصوبین یا سیاسي احزاب چې هغه له دغو سره ولاړ خلک وو له دې ډلو سره دا به ټول له منځه ویسي نو په دنیا ته دا معلومه شي چې طالبان یې فریادګر او طالبان یو دهشتګره ډله ده خدای مکې او طالبان داسې انسانان دي چې څوک نه غواړي په کابل کې نور غیر له ځانه خو لله الحمد داسې ونه شو طالبانو په ډېر ښه اساس فکر سره په سالم فکر په سالم اغ باندې اعلان یې وکړ د عفو عمومي چې منځته راغله طالبان په خپله ژمنه باندې کلک ودرېدل ملت ته یې وویل چې که مخکې م هر څه کړي دي تېر په یې تېر اما له دې نه وروسته دغه د تاسې کور ده هر هغه څوک چې له ما سره که جنګېدلی یم دا نن مې افغان ورور ده اوس به راسو دې ته چې د حامد کرزي یا د جناب امیر المجاهدین جناب حکمتیار صاحب موضوع یا ډاکټر عبدالله که چېرته دوی ته برخه ورکړي په شورا کې په نظر پوښتنه کې په نظر غوښتنه کې چې سالمه اداره جوړه شي او د خلکو نور دغه اواز او بېګنامان ورک شي چې هم شمول حکومت نه ده ځکه چې دا درې څېرې ډېرې پېژندل شوي څېرې دي یو ولسمشر تېر شوی ده درسته ده او جناب حکمتیار صاحب په سطحه د جهان د نړۍ په سطحه باندې پېژندل شوې څېره ده جهادي شخصیت او په دې تېر بحران کې یا په دې تېر اشغال کې دی د اشغالګرو په مقابل کې کلک جنګېدلی ده د ده مجاهدین جنګېدلي دي او ډاکټر صاحب عبدالله که چېرته دی منځته راځي او دی راغواړي دلته به طالبان ډېره لویه لاسته راوړنه لاسته ولري یعنې ډېره لویه کامیابي به د دوی نصیب وي په دې لحاظ چې دغه بعضې یو تعداد ډلې ټپلې فراریان چې تښتېدلي دي هغه وایي چې موږ په دې حکومت کې شامل نه یو نو کله که چېرته ډاکټر عبدالله دلته راوغواړي دې میدان ته راشي د نه مشورې واخیستل شي دلته دی شامل شي په دې مشورو جرګو کې نو دا به د نړیواله په سطحه هم شمول کېدی شي یعنې تاسې د دې ټکي طرفدار یاست زه طرفدار یا په خیر اقدام دا په خیر بولم په خیر د هېواد یې بولم په خیر د طالبانو یې بولم په خیر د ملت یې بولم په دې لحاظ به که چېرته داسې وو اما په یو شي کې لکه څرنګه چې امیر خان متقي که چېرې دا خبره کړې وي ده ته یې ویلي وي خو د امیر خان متقي یوه نیمه خبره دنه زه خواهش د وروري کوم که چېرته مو دا غږ اوري چې آینده کې دغه د یو شي په مورد کې ډېر باید متوجه شي چې بله ورځ یې وویلی چې زه او پاکستان یعنې افغانستان او پاکستان 2000 کیلومتره مشترکه پوله لرو موږ پاکستان سره پوله نه لرو پاکستان سره د ما او د پاکستان تر منځه اټک پول ده دا که زه کمزوره یم کم قوته یم کم توانه یم کېدی شي آینده کې خدای پاک په دې ما آینده نسل ته داسې قوت توان ورکړي چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړم ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځم تاسې ته سره له دې چې وزیري صاحب وویل چې پاکستان دا حق نه لري چې موږ ته ووایي چې دا وکئ دا مه کوئ ځکه نه موږ حق لرو چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو نه دوی حق لري اما دا یې وویل چې د دغو درې څیرو راوستل حکومت ته یا دوی ته واک او اختیار ورکول د ولس او د هیواد په خیر دي له یوې خوا به د نړیوالې ټولنې دغه پلمې ختمې شي چې ټول شموله حکومت نه ده رامنځته کړی له بلې خوا دغه درې شخصیتونه داسې څوک دي چې د اقل یوه د خیر خبره وکړلی شي په دې باندې د تاسې نظر او تبصره غواړم چې دا درې څیرې څومره اړینې دي چې طالبان یې په غېږ کې ونیسي یا ځان ته یې رانږدې کړي دویمه موضوع دا ده چې آیا ریښتیا هم پاکستان زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي آیا په طالبانو باندې دومره نفوذ رسوخ تاثیر نه لري چې دوی ته ووایي چې دا وکئ او دا مه کوئ مننه اول به دا چې دا څو څیرې چې یادې شوې دا په د افغانستان په معاصر تاریخ کې بلې شهودي دي خو خبره دا ده چې د دوی کړنې بیا د ولس ته د منلو وړ نه دي په هر هغه څه باندې چې دوی تورن دي که په سیاسي دي که په اقتصادي دي که په هر ډول چې دوی دي دوی هغه مؤثر رول ونه لوبولو په ټولنه کې دا اوس هم چې دوی پاتې دي دلته دوی په یو فکر پاتې دي تر اوسه پورې ممکن دوی تر یوه نرم نظارت لاندې وي ځکه که چیرې د حق الله حق العبدي مسله راغله نو ځینې خلک دعوی لرلی شي که چیرې عمري عدالت رامنځته شي بیا به په طالبانو باندې هم خلک دعوی ولري او په طالبانو باندې هم دا ملاحظات شته اما حامد کرزی د افغانستان پخوانی جمهور رئیس هغه څیره ده چې طالبانو ته یې له اوله د ورونو خطاب کړی او په دې باندې دی ډېر ملامت هم بلل کېده
البته اکثرا د شمال ټلوالې لخوا. دویم دا چې له بهرنیانو به یې غوښتل چې تاسې په کورو باندې چاپې مه اچوئ، تاسې په کورو باندې ړندې بمبارۍ مه کوئ، د تروریستانو اساسي او اصلي ځالې بل ځای کې دي، دلته بمبارۍ مه کوئ. د سولې غېږه یې طالبانو ته خلاصه کړې وه ظاهرا، دا چې په واقعیت کې څه ول بیل باست. کله چې طالبان کابل ته راننوتل دی له خپل کوره ونه خوځېده، حد اقل د ولس ته پیغام ورکړ چې زه د خپلې کورنۍ سره همدلته یم، که څه کېږي په ټولو به مو کېږي او که څه نه کېږي نو زه تاسو ته اطمینان در کوم چې هېڅ څه به نه کېږي. ښاغلی ډاکټر عبدالله هم تقریبا تر یوې اندازې پورې د یو توکم استازیتوب کولی شي. دلته څو ځلې جمهوري ریاست ته کاندید و، یوه سیاسي و مطرح څیره بلل کیدی شي. بله ښاغلی حکمتیار صاحب، ښاغلی حکمتیار د افغانستان په جهاد کې هم نسبت نورو جهادي مشرانو ته پیاوړی رول درلوده. د امریکا په وړاندې کلونه جګړه وکړله او کله چې دلته راغی سوله یې وکړله، په پخواني حکومت کې ونډه وانخیستله. د یو مسلمان یا د یو سپینګیري یا د یو جهادي مشر په توګه فکر نه کوئ چې دی هم خپل ځای ولري؟ یعنی په دوی باندې د تاسې ملاحظات څه دي چې که دوی چېرته طالبان ځان ته رانږدې کړي نو ولس به د طالبانو نه خفه شي؟ ما مخکې وویل چې دوی هغه کومې کړنې چې دوی په د مؤثر تاریخ کې کړي دي، په هغه کې دوی داسې څه نه دي کړي چې هغه ولس ته نه راضي وي. په کل کې وایم په جوس کې به هر څوک خپل لارویان او پلویان لري، په هغه کې موږ هېڅ هغه نه لرو، تردید نه لرو. خو په ټول کې که چیرې سای راواخلي، اوس پر ځم په ښاغلي حکمتیار باندې زه د ده شخصیت ته احترام لرم، لیکن هغه تورونه چې پرې لګېدلي دي په نړیواله کچه او د کور دننه او د سیمې په کچه، په هغه کې دوی د تیرو سره یو ځای د کابل په ړنګونه کې، د نظام په ړنګونه کې، دغه ټوله هر هغه څه و چې هغه قابل د لمس دي. ښاغلی عبدالله همداسې درسته دی چې د موږ په ملک یو پېژندل شوی څېره دی، خو څه چې ده کړي دي هغه د ملک د ابادۍ لپاره نه وو. د یو دریځ نیو د حکومت په مقابل کې، هغه د یو د قوي سیاسي اپوزیسیون په شکل نه وو چې هغه اصلاحي بڼه ولري یا د حکومت د سیوري پالیسي ځان دپاره اختیار کړي. ده به هر وخت هر هغه څه کول چې هغه به د حکومت خلاف عمل وو. برېښنایي پېژندپاڼه نه اخلم، د افغانیت نه که کرزی صاحب او که دی و دواړه سره انکار وو، ولې تذکره نه اخلي؟ ولې بعضې بیانونه ورکوي چې هغه په ملک کې د تشنج باعث ګرځي؟ اوس نو داسې نه دی، که په تعریف باندې لږ سړی مکس وکړي دا به ډېره ښه وي چې د دې ټول شموله معنا څه ده. ډاکټر صاحب، یعنې تاسې دغه درې څېرې منفي کرکټر بولئ؟ نو تر هغه وخته پورې مثبت به ډېر کم لري، خو منفي زیات له بده مرغه. نور موږ افغانان دي، موږ ورته په قدر ګورو، موږ ورته په عزت ګورو. او اوس هم که زه اوس دوی سره مخامخ شم من حیث یو افغان، زه دوی ته لاس په نامه احترام کوم، لیکن کړنو باندې ملاحظات لرم. هغه زه نه بلکې ټول ولسونه دا لري. نو بیا ډاکټر صاحب را به شو دا د ټول شموله حکومت تعریف ته. نړیواله ټولنه څنګه یو ټول شموله حکومت له طالبانو غواړي؟ طالبان وایي چې زموږ په کابینې کې د هر قوم و توکم خلک شته. نړیواله ټولنه یا ځینې سیاسون وایي چې سمه ده، تاجکان هم در سره دي، ازبکان هم در سره دي، یا د نورو اقوام هم، خو دی طالبان یعنی د بل ایډیالوژي یا د بل ګوند یا د بل غورځنګ یا د بل فکر خلک در سره نشته. نو تاسې ټول شموله حکومت څنګه تعریفوئ؟ نړیواله ټولنه څنګه یو ټول شموله حکومت غواړي؟ دلته د تعریفونه یا غوښتنې متفاوتې دي. د نړۍ په کچه چې هغه لوی قدرتونه دي، هغوی دا وایي چې په سیاسي ملاحظاتو باندې بحث کوي چې په دا کې ملټیپل پولیټیکل هغه وي، سیستم وي چې یعنې تعدد د احزابو پکې حکومت کې وي، هغوی یعنې د اپوزیسیون په شکل فعالیت ولري. یا بل دا چې په هغه کې د ښځو حقوق دي، د تعلیم دی او کار دی، د لږکیو دی که هغه مذهبي دي که کمي دي، د هغو ته احترام کول دي. دا د یو دا رقم ته فرضیه ده، داسې غوښتنه لري. یو د سیمې په کچه هیوادونه دي چې هغوی د یغو لویو بادارانو په غوښتنه په افغانستان کې په د 43 کلونو کې دوی
نیابتي ډلې جوړې کړي دي چې دوی نه په سیاست کې او په نظامي مسایلو کې دوی نیابت کوي. د دې سیمې هېوادونه همدغه نیت دی چې هغه ډلې ټپلې دي په حکومت کې شاملې وي چې ځای دې واقعي سیاسیونو ونسي. د کور دننه بیا داسې یو تعریف ورکوي چې دلته فرضاً تاجک دی، ازبک دی، پښتون دی، هزاره دی، دا دې پکې راشي. نو دلته تعریفونه متفاوت دي. اوس خبره د ټول شمول سره زه خپله ډېر نه یم راضي، ځکه چې موږ په دا 43 کالو کې بدون د تبعیض نه موږ ولیدل چې حکومت یو مضبوط مرکزي حکومت موږ ونه لرلو. پرکسون بازي، پرکسونونه را ایجاد شولو، مخالفتونه را ایجاد شول، حتی په فزیکي برخوردونو کې ملک ټوکر کړ. اوس خبره دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه طالبان نه دي چې موږ 20 کاله مخکې دوی لیدل. اوس دوی د حالاتو تفاوتاتو سره دوی خپل دریځ ډېر بدل کړی. دوی اوس غواړي چې یو داسې افغانستان ولري چې هغه یو مقتدر هیواد شي. نو نړیواله ټولنه به څنګه قانع کړي؟ د هغوی تر ټولو لوی او پیاوړی شرط د ټول شموله حکومت رامنځته کول دي. اوس دلته که چیرته پخواني چارواکي یا په اصطلاح افراد و اشخاص چې تقریبا تر ډیره به منفي کرکټر ولري په ټولنه کې یا داسې ډیر موثریت نه درلودلی، که هغوی راوړاندې کوي، هغوی ته څوکۍ ورکوي، ځای ورکوي، نو د تاسې په وینا ولس ترې خوابدی کیږي. او که هغوی نه راغواړي، اوس خو په دې کابینې کې 2-3 کسه داسې وزیران هم ښکاري تقریبا چې طالبان نه دي، صحیح، مثلا د تجارت وزیر یا داسې نور وزیران، د هر قوم نه خلک پکې شته، اما دا نړیواله ټولنه ورسره نه مني ځکه داسې مطرح او پیژندل شوي څیرې نه دي، یا تر ډیره تقریبا د دوی وزیران او چارواکي طالبان او ملایان دي. نو څنګه کولی شي چې نړیواله ټولنه په دې څه باندې راضي کړي چې تاسې د ټول شموله حکومت طرفدار نه یاستئ؟ نړیواله ټولنه هغوی د مذهبي یا توکمیزو مسایلو په علاوه دوی د خپلو اقتصادي ګټو دپاره ډېر په 3 درجه هیوادو باندې دوی غلبه کوي. اوس اصلا کې دوی ته دا مهمه نه ده. دلته مهمه دا ده چې څنګه امنیت راشي په افغانستان کې، څنګه د دوی دلته پانګونه وکړي، دوی استخراج وکړي. دوی ټول کار د استخراج شه دی. دا وړاندیز خو طالبانو ورته وکړ، هغه کوم لیک چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه تللی د امریکا ته، امریکا نه غوښتل شوي چې تاسو کولی شئ د معدنیاتو د استخراج په برخه کې، د زراعت په برخه کې یا په نورو برخو کې سرمایه ګذاري وکړئ، تاسو هم ګټه وړلی شئ، موږ هم ګټه کولی شو. اما د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې موږ غواړو یوه واضح ډیپلوماسي له طالبانو سره وکاروو. موږ دوی ته ویلي ول چې که تاسې حکومت په زور نیسئ، بیا به زموږ بشري مرستې له تاسې سره نه وي، تاسې به په رسمیت نه پیژنو. دوی زموږ سره منلي وه چې دوی به یو ټول شموله حکومت رامنځته کوي، ټول شموله حکومت یې نه ده رامنځته کړی. دوی له موږ سره منلي وه چې د ښځو، نجونو، لږکیو حقوق به ورکوي، ښځو نجونو ته به د کار، تعلیم او تحصیل حق ورکوي، هغه یې نه ده ورکړی. نو څنګه نړیوالې ټولنې یا امریکا متحده ایالات ته دوی په دې څه باندې چې داسې روان دي چې تر دې دمه یې ښځو ته د کار کولو حق نه ده ورکړی، نجونو ته یې د تعلیم او تحصیل حق نه ده ورکړی، یا د لږکیو د حقوقو په برخه کې په دوی باندې ملاحظات شته، څنګه دوی کولی شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي؟ تقریبا تر حده پورې قناعت ورکړل شوی دی. که قناعت نه وای ورکړل شوی نو نن به ډیری هیوادونو د تعاملاتو ته به زړه نه ښه کاوه. پرون هم په راپورټونو کې راغلل چې د متحده عرب اماراتو خپل بیرغ ورپاوه او بیرته خپلې هلې ځلې او هغه فعالیتونه شروع کړل، سفارت یې پرانیستل. همداسې نوره هیوادونه هم په پام کې لري چې دلته خپل سفارتونه خلاص کړي، راکړه ورکړه وکړي په ډیپلوماتیک لحاظ کې. تاسو فکر کوئ چې طالبان په خپل بهرني سیاست کې یا په هغه سیاست کې چې دوی نړۍ په رسمیت وپېژني مناسبه روان دي؟ تر اوسه پورې خو ډېر ښه روان دي، ځکه چې ګوره اوس اولا حقوقي مسالې ته به راشو چې طالبانو په حقوقي لحاظ هغه څه چې د رسمیت پېژندنو دپاره اړین دي هغه یې پوره کړي دي. ټول هیواد یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلی دی، راځي په هغه کې خپل قانون پلی کړی دی.
په هغه کې بیا امنیت راوستلی دی د دغې دپاره په حقوقي لحاظ مسله نوره خلاصه ده. په سیاسي لحاظ طالبانو تر اوسه پورې داسې نه دي ویلي چې موږ ښځو ته حقوق نه ورکوو یا تعلیم نه ورکوو. هغوی ویلي دي چې موږ یو څه وخت ته اړتیا لرو چې بعضې ترمیمات راولو. اما د دوی په عمل باندې قضاوت کیږي. عملا دوی نجونې د مکتب نه منع کړي دي، ښځې د کار کولو نه منع کړي دي، د پوهنتونونو او د متوسطه لیسې دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. موږ نن غواړو په متواتر ډول دوی نه دا غواړو چې هر څومره زر کیږي تاسې د خپل هغه د کار شیوه چې تاسې ورته وایي چې موږ یې جوړوو په همغه باندې مخ ته ځو. موږ ورته وایو چې په مکاتبو کې خو د اوله نه د ابتدا نه دا خبره د دوی مکاتب جدا وو، پرسونل جدا وو، د دوی لباس د افغاني کلتور او د اسلام سره برابر ده. په دا کې ستونزه نشته. دوی به دوی جنکیانو ته اجازه ورکړي د کار کولو مسله د ښځو دپاره. نو هغه هم که چیرې دوی سیرت په منظم ډول سره وي، امر بالمعروف و نهی عن المنکر درکه دوی دپاره هر وخت دپاره په متداوم ډول سره دوی سره کار وشي، نه د تیر په څیر سره. او دوی وکولی شي چې د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه د هېواد په ابادولو کې دوی به برخه واخلي. هر څومره زر چې کېږي طالبانو نه همدا غوښتنه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو بیا راوګرځم. وزیری صاحب، ډاکټر صاحب وایي چې تر ډېره دغه درې څېرې منفي کرکټر بللی شو او دوی په تیر کې داسې څه نه دي ترسره کړي چې ولس دوی ته خوشبین واوسي. د تاسې نظر او تبصره پرې رااخلو او زما پوښتنه دا ده چې اساسا څومره پاکستان په طالبانو باندې تاثیر لري چې د که چېرته داسې غوښتنه یې کړې وي دا غوښتنې په طالبانو باندې وشي منلی؟ پټان صاحب میډیا د هر چا خپل نظر ده، څمکني صاحب نظر بیل ده او د ما بېل نظر ده. هر سړی حق لري. که چېرته داسې وي چې اوس موږ دار وځړوو او دغه هر یو سیاسي مجاهد یارې راوغواړو، پوښتنه ترې وکړو چې تا څه کړي او څه دې نه دي کړي، تا باندې څه دلته 43 کاله جنګ سوی ده، وینه تویه سوې ده په دې جي کې، الوا نه ده تقسیم سوې، نه ودونه وو چې اتڼونه وکړي. هېڅوک به بې ګناه نه وي. هېڅوک بې ګناه نشته، هېڅوک بې ګناه نشته، نه ملا بې ګناه ده نه امیر. ګناهګار ټول یو، خو ګناه دلته موږ په دوه کټګوري کې حسابوو. مجرمین البته یو هغه مجرمین دي چې د بهرنیو لاسپوڅي دي، لکه تیره دوره د کمونستانو چې مسلمانانو واخیستل زوندې له خاورو سره خاورې کړو، د خاورو نه او وزیري صاحب که زه داسې ووایم چې چېرته د پردیو د مزدورۍ خبره شي بیا به زه وایم د 43 کالو ډلو ټپلو حکومتونو هېڅ یو داسې پاک او بېباداره پیدا داسې خلک ستا تر دروغونه زیات تېری کړی ده. اوس که چېرته موږ چاړه راواخلو، دار ورته وځړو، څوک حلالوو، څوک په دار جګو، دا به ډېره څوک به پاتې نه شي. څوک به پاتې نه شي. خو زه وایم چې دغه درې څېرې چې یادې شوي نومونه یې اخیستل شوي دي، یعنې د پاکستان لاسویانه غندمه دی د ما ته لارښوونه نه کوي. صحیح. اما طالب ته دا مشوره زه ورکومه چې هر هغه څوک افغان چې هغه د بهرنیو هېوادو سره په اشغال کې شریک نه و او دا څېرې خو یې مستقیم هغه درته وایم مهرباني حامد کرزی د ما نه ورور ده، نه مې تربور ده، نه مې دوست ده، نه مې عزیز، افغان ده. صحیح ده؟ حامد کرزی دفاع زه نه کوم، اما تګلارې ده چې فکر کومه چې کوم طالبان ده خوشې کړي زندان نه، اشرف غني عمره خوشې نه کړه، تر اخره پورې طالب ته د دښمن ونه ویلې، ورور یې ورته ویلې. درسته ده؟ دوم که چېرته ده دا خطر احساسولی چې دی دومره ظالم وای، درسته د ظلم به یې کړی وي، د بهرنیو په اوبو سپور راغلی ده، او وزیر د امر المعروف سرپرست وزیر وویلې چې مسلمیانو څوک دا یاد کړل. خو نو خو خبره دا ده چې کله چې طالب ښاغلی عبدالله او حامد کرزی لوی مجرمین یا لوی جنایتکاران بولي، نو بیا دا خلک څنګه راوستی شي او خپل څنګ کې کینوی شي؟ زه یوه خبره درته وکړم پټان صاحب،
طالبان یا زه یا ته مشورې ته ضرورت لرو مشورې ته ضرورت لرو بله د هر فرد افغان نه ما او ته هغه افغان چې هغه د چا غلام نه وو مشورې ته ضرورت لرو مشوره به ترې اخلو یو موضوع د داخل د چوکاټ د نظام ده چې په نظام کې څوک داخلیږي څوک نه داخلیږي چاته ونډه ورکوي چاته نه ورکوي دا بېله موضوع ده اوس طالبانو پرون اعلان وکړ ټوله دنیا واورېده چې هغه منصوبین چې د مګه په فکر په ذهن باندې هغه دومره مجرمین نه دي غټ مجرمین نه دي هغو ته موږ ځای په اردو کې هم ورکوو په ملکي ادارو کې هم ورکوو هر چېرته ځای ورکوو اما له دیدګاه د دې چې دغه درې څېرې دغه ګوره مخکې ما درته ویله چې جناب حکمتیار صاحب د روسانو په اشغال کې برلاسی مجاهد و د امریکا په اشغال کې برلاسی مجاهد و با نفوذ مجاهد طالبانو ارزښت ورنکړ کور دی ودان طالبانو چې ارزښت ورنکړه بېله موضوع ده تاسې په باور تاسو په باور په ډېرې بخښنې سره طالبان ډېرو خلکو ته ارزښت نه ورکوي اما باارزښته خلک دي خو طالبان دلته ځان ته ما مخکې درته ویل یو سیاسي حزب ده خو طالبانو په کرات وویل چې موږ قدرت ټول د ځان لپاره نه غواړو موږ به یو ټول شموله حکومت رامنځته کړو هر افغان به پکې ځان ګوري او تر ډیره د ایډیالوژۍ له لحاظه فکري لحاظه ښاغلی حکمتیار او طالبان داسې سره ورته نظر لري دوی دواړو ډلو د امریکا په وړاندې جګړه کړې ده چا ډېره او چا کمه په هر صورت او ښاغلی حکمتیار په مجاهدینو کې هم داسې پیژندل شوی مشر ده او تقریبا د ده هغه ځای نسبت نورو ته فکر کوم مهم وي نو څنګه ښاغلي حکمتیار ته تر دې دمه هېڅ ارزښت نه ده ورکړل شوی داسې نه په رسنیو کې وښودل شول چې دته د داسې ډېر مهم کسان د طالبانو ورغلي وي یا د ده نه مشوره اخیستل شوي وي یا د دی صدارت یا ارګ ته راغوښتل شوی وي یا د ده یادونه شوي وي یا د ده نه د همکارۍ او مشورې غوښتنه شوي وي ولې داسې دا پټان صاحب چې حکمتیار صاحب کېدای شي تاسو به د رسنیو نه دا خبرې اورېدلې وي چې کله طالبان راغله د خپل هوادارانو ته وویلې خپلو مجاهدینو ته چې ما له پروردګار عالم نه په ټول عمر کې دا غوښتنه وه چې داسې یو نظام منځته راسي لکه دا اوس د امارت اسلامي زه د چوکۍ مدعي دعوه کوونکی هم نه یم او دا مې همیشه دعا هم کړې ده چې پروردګار عالمه دې خاورې ته داسې نظام داسې استازي ته را پیدا کړه خدای پاکه چې دلته په خپله مستقله کابینه په خپله خاوره کې د اعلان کړي طالبانو چې کله اعلان د خپل کابینې وکړ حکمتیار خپل هوادارانو ته مبارکي ورکړه ورته وویل چې زما ارمان پوره شو نور څه نه غواړي نور چوکۍ دی نه غواړي او فکر کوئ لازم هم نه ده چې اد اقل د ده نه پوښتنه وشي یا د ده نه پوښتنه لازمه ده یا د اقل د ده یادونه وشي یعنې خپل ارمان ته ورسېده بس همه کور کې د ناستې مناسبه ده هغسې نه ده مشران ورغلي دي د طالبان مشران ورسره ناست دي خبرې ورسره څه ناڅه کړي دي او بعضې نظریات یې ترې اخیستي دي خو مشران ورسره ناست دي خو ټوپکې په غېږې کې یعنې دومره اعتماد نه و نه هغسې نه ده هغه د حاجي صاحب خلیل هغه عادت ده هر چېرې چې ځي ورسره ټوپک وي هغه ډېرو دا کړی ده چې اعتراض کړی چې حاجي صاحب خلیل ټوپک سره ورغلی نه هغه مخکې د سنګر ملګري دي دواړه د سنګر ملګري دي نو فرق نه کوي که ټوپک سره ټوپک ایښی وی نو بیا خو حکمتیار صاحب خپل کور خپل کور کې د ټوپک څه کوي هغه د حاجي صاحب خلیل یو ځان ته فکر ده اما ډېري انځورونو کې عکسونو ویډیوګانو کې ښکاري چې بیا کله بهرنیانو سره ناست وي ټوپک په غېږ کې نه ښکاري خو هغه د بهرنیانو موضوع بېله ده یعنې د ده نه ډارېده د بهرنیانو نه ډارېږي نه د ډار موضوع نه ده بهرنیان به له ټوپکه ډارېږي بهرنیان به له ټوپکه ډارېږي چې دې مشر سره خو ټوپک دی څنګه اما حکمتیار صاحب به له ټوپکه نه ډارېږي ځکه دواړه افغانان دي دواړه مجاهد دي سنګر ملګري دي نو په دغه لحاظ به ټوپک هېڅ فرق نه اوس به راشو دې ته چې په طالبانو باندې واقعا د پاکستان نفوذ یا د پاکستان تاثیر تر کومې کچې یا تر کومه بریده ده پټان صاحب طالبان مستقل دي ما مخکې هم دا خبرې کولې خو بیا په تلویزیون کې وینا لکه بعضې خلک دا به زه نه کوم چې به داسې ویلې نه طالبان مستقل دي الحمدلله تر اوسه پورې پاکستان څه اړتیا لري چې د طالبانو لپاره کمپاین کوي یا په نړیوالو سټریژونو لپاره د دوی د رسمیت پیژندنو خبره کوي یا د کنګل شوو پیسو د راخوشي کېدو خبره کوي واقعا پاکستان دومره په موږ باندې رحیم یا مهربانه ده دومره په موږ باندې زړه خوږوي یا دومره زموږ په فکر کې ده چې زموږ خیر غواړي
پاکستان د موږ یو اسلامي ګاونډی هیواد ده ورور هم ده ملت د ما او د تا آزاد بدن نه د حکومت خبره اما حکومت یو شی ده حکومت خو لاسپوڅی حکومت ته د بل چا تر قیادت قومندې لاندې هغه یو شی ده جناب پټان صاحب دا ده چې کله څرنګه چې د روسانو نه ویرېده چې روسان تیر نه شي بهر ته همدغسې دی ډارېږي چې خدای ما کې که چېرته طالبان بیا په خپل منځ کې څه نه څه شي نو دغه لښکرکشۍ که بیا له کومې خوا راغلې ما ته خو زیان زوال خامخا د امریکا نه نه ډارېده نو چې اډې یې ورکړې ولارې د طالبانو واکمني په 2019 کال کې نظام رسما د انګریزانو لاسپوڅی ده نظام د پاکستان رسما د انګریزانو لاسپوڅی ده نو دا د انګریزانو لاسپوڅی زموږ لپاره څنګه خیر غواړي پوښتنه ده مخکې درته ویلې لکه څنګه مې چې روسیه خیر غواړي د ما په خیر کې د ټولې نړۍ خیر ده د ما په خیر کې د همسایګانو خو بالکل خیر ده دا خیر ولې 3 میاشتې مخکې زموږ په خیر کې د دوی خیر نه و څنګه مثلا د دې پاکستان خیر ولې 3 میاشتې مخکې د موږ په خیر کې خیر نه و پاکستان ولې دلته جګړه غوښتله ولې چېرته وخته جګړه په افغانستان کې چا ولید جګړه وخته یعنی پاکستان جګړه نه غوښتله قطعا نه ده غوښتې پاکستان همیشه د ما په خیر ګوره مخکې سوله غوښتله ما ته خیر غوښته ونیسه پاکستان مخکې د روسان چې کله اشغال موضوع منځته راغله ما ته یې ځای راکړ مهاجر وم مجاهد هلته و تلنګونه مې هلته کول په خپله خاوره کې پاکستان پېښور کې مونږ خو څه کوي چې زموږ د خیر دپاره به چې چا په زموږ په محکومې خاورې کې د خیر غږ پورته کړم هلته به هغه بېله موضوع ده هغه بېله موضوع ده یو د ده موضوع له ما له تا سره ده د نن ورځې نن خو ټوله دنیا دا وایي چې په افغانستان کې یو باثباته نظام د ټولې نړۍ په خیر ده او د موږ امارت اسلامي دا هم اعلان کوي چې د ما نه چاته صدمه نه رسېږي ژمنتیا یې دا ده چې چاته به د ما له خاوره داسې خدای نه خاصه کوم ګواښ نه وي نو ګواښ به یې ورته اما دلته اوس ګوره روسان روسیې پرون بیا بل څه اعلان وکړه که چین څه اعلان وکړه دلته اوس یو شی ده جناب پټان صاحب دا خبره به څه لیک ور هغه کوم درته رڼا کړمه پاکستان یو دومخه سیاست دا ده چې دی هېڅ وخت کې دا نه غواړي چې په افغانستان کې باثباته تکړه پیاوړی نظام منځته راشي بیا هغه مشر څوک وي پښتون وي خو مخکې تاسې وویل چې پاکستان خیر غواړي او خیر یې غوښته او موږ کې لاسوهنه نه ده کړې او جګړې هغه مورد هم درته هغه په دې لحاظ چې دی ډارېږي که چېرته دلته یو داسې مستقل په خپلو پښو ولاړ هېواد جوړ شي او بیا یې مشر رهبر یې پښتون وي سختدریځه پښتون نو دی به خامخا د پښتونستان د اوله محاصره کوي د پښتنو دفاع به کوي ایران بیا وایي چې که چېرته دلته یو مستحکمه اداره موجوده وي نو خامخا به دلته د ما د اهل تشیع حقوق له پښو لاندې کېږي نو دا دواړه هم ډارېږي ډاکټر صاحب طالبانو فکر کوي ملي مشروعیت ترلاسه کړی وي یعنی دا چې کوردیننه له ملت سره له ولس سره له خلکو سره ستونزه نه لري نو طبیعي خبره ده چې په هغه اوایلو کې چې کله دوی قدرت ته ورسېدل دوی ډېر سخت دریځ درلوده خو خلکو هماغه دریځ د پخوانیو جهادي مشرانو په منځ کې چې کوم ټکرونه وو کومې جنګ جګړې وې چې دوی بیا د شر او فساد په نامه سره یاد کړل په هماغه وخت کې خلکو هماغه هم غوښتله چې طالبان د خلکو سر و مال او عزت خوندي وساتل خو په نورو عرصو کې بیا د دوی نیمګړتیاوې ډېرې وې خلکو نه زیات فشار اوس روان دي ډاکټر صاحب زما هدف دا ده دې پوښتنې سره هدف مې دا د دې پوښتنې نه دا ده چې که چېرته دوی ملي مشروعیت یا کوردیننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه کړی وي د ولس نه خو بیا اتومات کیدای شي نړیوالو سره هم تعامل وکړلی شي د هغوی نه مشروعیت واخلي هغوی هم دوی په رسمیت وپېژني اما که دلته له یوې خوا سیاسون ورته راپورته کیږي له بلې خوا بیا په ځای ځای په ځینو غرو هغه کې د مقاومت نارې روانې وي او له بلې خوا بیا د داعش سوژه ورځ تر بلې مخ په ګرمېدو وي نو بیا فکر نه کوئ چې د دوی عمر به هم لنډ وي یا لنډ راتلونکي کې به دوی لپاره هم ستونزې جوړې شي زه راتلم په دې باندې چې زه یو پرتله وکړم کله چې دوی اوس قدرت ته رسېدلي دي دوی د هر وخت نه زیاتو سیاسي شوي دي اول د امریکایانو سره چې دوی 18 میاشتې بحث کړی دی په یوه موضوع باندې نو د خامخا د عادي بحث نه و د ستراتیژیک بحث و امریکا هم غواړي چې د ځان دپاره داسې خلک په ممالکو کې ولري چې هغوی د دوی ګټې تمثیل کړي لا اوسه پورې لا وخت دی خو
بیا دا چې د مشروعیت د ترلاسه کولو دپاره لکه ما مخکې چې په خپل بحث کې وویل چې دوی په حقوقي لحاظ لاسته راوړنې لري په سیاسي لحاظ باندې بخښنه غواړم ډاکټر صاحب نه تر دې دمه چا ورسره بیعت کړی هغې د اسلامي اړخ یې که راواخلو نه دوی تر اوسه پورې لویه جرګه راوغوښتله چې بالاخره هغه زموږ دود او دستور کلتور و فرهنګ همدا مې درته ویل چې دوی او نه انتخابات شوي نو څنګه دوی فکر کوي چې دوی ملي مشروعیت لري له دوی سره ولس ولاړ ده او نړیواله ټولنه د دوی پیسې ازادې کړي دوی د په رسمیت وپېژني د دې ولس په استازیتوب د دوی په رسمیت وپېژني یعنې موږ هر وخت دپاره په طالبانو ته همدا سپارښتنه کړې ده چې تاسې د دې دپاره چې حقوقي لاسته راوړنې لرئ سیاسي لاسته راوړنې دا دي اوس لکه لویه جرګه شوه چې لویه جرګه هم د حکومت د رسمیت پېژندلو دپاره لارې چارې برابروي او په ضمن کې به هغه ستونزې چې د افغانانو ترمنځ دي په یوه ټاغر باندې وراټول شو چې لویه جرګه موږ ملي عنعنه هم ده د هغې په دایرولو سره تاسو ته به مشروعیت درکړل شي د کور دننه چې هغه بیا په نړیوالو نورمونو کې چې کوم ټاکل شوي دي مرسته کیږي نو لویه جرګه د دوی دپاره اړینه ده چې دوی دا کار وکړي علاوه د دې نه دوی د خپل دریځ د نورو ګوندونو په مقابل کې په واضح ډول ووایي ځکه دا درېیمه میاشت شوه ته څلورمې میاشت ته د دوی وخت رسیږي دوی باید دریځ ولري یا د ګوندونه بند کړي مستقیما د دوی فرمان صادر کړي او یا د دوی ګوندونو ته یو معیار وټاکي چې هغه په هغه معیار کې کار وکړي دا هم که چیرې دوی ګوندونو ته ازادي ورکړه کار یعنې اجازه یې ورکړه نو دغه نړیوال هڅولی شي چې وپوهېږي چې ګوره طالبان اوس د ځان سره یو اپوزیسیون سیاسي هم مني فرض که د جناکیو مکتبونه دي هغه هېڅ ستونزه نه لري پیل دي کې ځکه اوس خو هسې دغه پورې وځنډوله خبره هم تر پسرلي پورې دا خبره ماتله شوه خو ښه به دا وه چې دوی امتحان ته پرېښودلې وی جنکیانو دوی امتحان ورکړی وی نړۍ به هم لیدلې وي موږ به هم لیدلې وي بلې طرفه د ښځو د کار مسله ده په خصوصي سکتور کې ورته اجازه شته په دولتي سکتور کې نشته ورته لطفا دوی په منډه په یوه کریکولم باندې کار وکړي چې بالاخره نړۍ ته دوی ځانونه وښیي او د افغانانو باور هم په اضافه شي ځکه دلته خو د افغانستان کې د ښځو شمېر 80% کې دی دلته موږ ډېر زیات نران د لاسه ورکړي دي 80% انسانان د کار نه د هغوی لاس تړل دا په خپله یوه ضربه ده په اقتصادي سیاسي لحاظ کې نو په لحاظه کار دا دی چې طالبان د ولس سره خپلو سلا مشورو ته پراختیا ورکړي چې تر څو وکولی شو چې یو ګډ پلټفورم رامنځته ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان وزیری صاحب د طالبانو راتلونکي پلانونه او پروګرامونه چندان واضح نه ښکاري او نه هم ملت داسې په رڼایۍ کې واقع شوی چې بالاخره زموږ راتلونکي کړنلار او برنامه څه ده فقط یوازې دا ویل کېږي چې د افغانستان اسلامي امارت او اسلامي نظام به حاکم او قایم وي تر دې دمه د اسلامي اصولو حدودو د عملي کولو داسې سل په سلو کې جزئیات هم په عمل کې نه معلومیږي امیرالمؤمنین تر دې دمه نه چا لیدلی نه یې چا خبره اورېدلې ده یو ځلې اوازه شوه چې چېرته په قندار کې راوتلی او کوم مدرسې کې چېرته غږېدلی ده خو هغه غږ او خبرې هم داسې نه وې چې څوک پرې پوه شي رئیس الوزرا تر دې دمه دوه خبرې هم نه دي کړي چې ولس پوه شي چې دی دغه د خبرې کوي او حداقل یو ولس ته یو واضح پیغام ورکړی وای چې زموږ راتلونکي پلانونه پروګرامونه دغه څه دي یا انتخابات کوو یا جرګه راغواړو یا به د بیعت مسله وي مثلا د تعلیم او تحصیل او کار کولو په برخه کې مو دغه پروګرامونه دي نړۍ سره به دغسې تعاملات لرو څه وایاست تاسې څه کول ورته پکار دي تر څو دوی ملي مشروعیت راخپل کړي او بیا دنیا ته قناعت ورکړي پټان صاحب د طالبانو دغه درې میاشتې تېرې دا شپې ورځې چې تېرې شوې لله الحمد په دې درې میاشتو کې خو اول مظلوم ملت څه ساه واخیستله دغه بدبختیو نه باصل قتل و قتال و غلا و غصب و له دې نه خو خلکو څه نجات پیدا کړي یو د دې موضوع سیاسي موضوع ده صحیح درسته ده
لکه تاسو ویل چې امیر المؤمنین تر اوسه پورې چا نه دی لیدلی. دلته یو غټ مشکل نه ده، یو مشکل نه ده طالبانو خوارانو ته، مشکل خو ډېر زیات دي. یو مشکل ګوره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې په تور لیست کې د امریکې. دویمه موضوع دا ده چې دوی تر اوسه پورې چا په رسمیت هم نه دي پېژندلي، ولیکن یو څه ناڅه اوس په رسمیت پېژندل شوي دي مخفي. یعنې دوی ډارېږي چې خپلې څېرې نه ښکاره کوي. دلته یو شی وایي چې بیا به واکمني رانه واخیستل شي، بیا به بمبارۍ را باندې شروع شي. یعنې تر اوسه پورې د دوی زړه نه ده لګېدلی چې حکومت د حاکمیت له موږ سره ده. غوږ نیسه، زړه یې لګېدلی ده. هر څه په مرور د زمان کېږي. په کم وخت کې د دې ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل هم ډېر مشکل دي. دلته اوس یو د کور دننه مشکل طالبانو ته دا ده چې یو تعداد اشخاص او افراد موږ تاسې خپله له بهرنیو نه اورو چې 95% او څوک وایي 90% د افغانان له لوږې سره مخامخ دي. له بلې خوا نه دا زیری ورته وایي چې تاسو په رسمیت ونه پېژني، له بلې خوا ورته وایي چې ته هم شموله نه یې. اما طالبان په مرور د زمان ډېر ښه قدمونه ږدي. اول خو دا د جناب پټان صاحب چې د دې رسمیت نږدې سوي دي. میاشتو کې افغانانو خپل مشر تر اوسه پورې نه ده لیدلی. یعنې دا د مخ ښکاره کول ګناه ده د 21م قرن کې، دا ناروا ده. نه اوس دا څنګه سیاست ده چې افغانانو تر اوسه پورې خپل مشر نه ده لیدلی. د مشر لیدلی تاسو لیدلی؟ څو ځله ځان ښکاره کړ، کندهار کې ښکاره کړ، بل ځای ښکاره کړ. یو شی ده جناب پټان صاحب هم مخکې ورته ویلي چې طالبانو یو مشکل نه ده، دا له ډېر سختو مشکلات سره مخامخ دي. اما دغه یو ځای به در باندې وکړم چې طالبان به په ډېر نږدې وخت کې دنیا په رسمیت وپېژني، په دې لحاظ باندې چې ورځ تر بلې د سفارتو راتګ ده دلته د هر هېواد دلته جنډې موږ وینو چې پورته کېږي. نه دا لازمي چې د اقل ملت ته یو واضح پیغام ورکړل شي، راتلونکي برنامې او پلانونه او کړنلارې او تګلارې واضح شي. کله وخت دی څو کاله ودرېږي؟ نه وخت نه ده. تګلاره معلومه ده، اسلامي تګلاره ده، واکمني معلومه ده. په دې 3 میاشتو کې هېڅ غل ونه نیول شو چې لاس یې پرې شوی وي؟ لکه څنګه؟ یعنې په دې تېرو 3 میاشتو کې هېڅ چا غلا نه ده کړې چې د اقل دغه اسلامي کړنلاره او برنامه او قانون کوی، خو د یو غله لاس خو به پرې شوی و. هغه کوم غل چې نیول شوی ده تا تر اوسه پورې بېرته لیدلی ده؟ که پخوانۍ تېرې مفسد ادارې به چې بېرته صبر راخوشي کړو. خو د غلو سردار نه یم چې زه میډیا کې څه کوي میډیا کې خدای خو لله علم چې کوم فاسق فاجر نیولی ده زندان ته خو یې لېږلی. نو زندان ته خو پخواني حکومت هم لېږلی. هغه بیا هفته پس پسې کوي، یو وکیل دی نه خو په اسلام کې خو حدود دي. نه غوږونه حدود به جاري کېږي په مرور د زمان په ده باندې دغه تحقیق کېږي. هر څه په مرور د زمان ته وسپارو. مننه. په ډېر کم وخت کې به دا کار کېږي. په ډېر کم وخت کې به انشاءالله طالبانو څېره مکمله تاسو وپېژنئ. طالبان هغه اسلامي نظام غواړي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ډېر کم. ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالهادي وزیری، قومي مشر او د سیاسي چارو څېړونکی، او ښاغلی ډاکټر معین څمکنی د حق او عدالت ګوند او د جنوبي قومونو د یووالي شورا مشر چې زموږ بلنه مو منله او په بحث کې مو راسره ونډه واخیسته. قدرمن لیدونکو د تاسو له ملتیا هم نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.